ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. نن دو خبر استاسو بخ کې عرض کوم. یو دا دی چې په مور باندې د بچو څه ذمہ داری ده چې مور به بچو سره څنګه سلوک کوي. دویم دا دی چې دا بچی به د مور سره څنګه سلوک کوي. او دریم دا دی چې د بچو د مور دا به د خپل خاوند سره کومه طریقه باندې ژوند تیروي. زما وروڼو، مور په دنیا کې الله پاک د بچو دپاره جنت پیدا کړی دی. یو خو هغه جنت دی چې مسلمان محنت کوي چې دا هغه جنت ته ورسېدی. هغه جنت الله دې وخت کې زمونږ د سترګو نه پټ ساتلی دی، او که مونږ الله راضي کړو انشاءالله چې هغه جنت ته به مو رسېږو. یو په دنیا کې رب العالمین انسان له یو جنت مقرر کړی دی چې هغې ته مور وایي. د نبی علیہ السلام مبارک نه یو صحابي تپوس وکړو، وی د الله رسوله زما مور او پلار د دوی سره څنګه سلوک وکم، جون ورسره څنګه تیر کم؟ حضور پاک مبارک ورته ډېر ښکلی جواب ورکړ، وی هما جنتک و نارک، وی دا مور او پلار هم ستا جنت دی هم ستا دوزخ دی. اوس خوښه دی دا جنت ضایع کې او که ګټې، که د دې مور او پلار د قدر وکړو، د دوی د عزت وکړو، د دوی د احترام وکړو، جنت دې وګټه. او که مور او پلار دې خفه کړل، بېعزته دې کړل، ذلیله دې کړل، رسوا دې کړل، جنت دې بیله. او حضور پاک مبارک فرمایي: الجنت تحت اقدام الامهات، چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. دا مطلب نه دی چې قدم اوچت که لاندې به جنت پروتي، نه، د مور خدمت وکړه، د مور د قدمونو باندې لاس کېد او چاپي ولو که خدای به جنت درکړي. یو لوی عالم دی، نیک سړی دی، بزرگ د زمانې دی، ابو اسحاق اصفراینی رحمت الله علیه. وی درس کې مې دا حدیث راغی طالبانو ته وښو چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. نو ما چې راشه د دې حدیث په دې ظاهر الفاظو عمل وکړه، اگر چې ظاهری معنی دا نه ده چې قدم لاندې جنت خطا تخکاری پروت دی، خو مقصد دا دی چې د مور چاپی وکړه، خدمت وکړه، نو الله به جنت درکړي. وی د شپې مې مور له چاپی کوله، لګیوم زور مې ولا کو. وی ما وی چې راشه د حدیث په دې ظاهر عمل وکوي، دا ګیره مې راواغېسته او د مور د خپې مې پې وڅنډلې، د مور د خپو پورې مې راښکا. بیا وده شوم، سار چې درس ته لاړم، یو طالب راته وی چې صاحب بیګا مې خوب کې لیدی. ما وی څنګه دې لیدم؟ وی ډېر ښکلی باغ او خشته مزیدار، او ته پکې ګرځېدې، چکرې دې پکې والې. خو صاحب په دې ګیره کې د هیرې وې، جواهراتو، ملغلرې وې چې هغې برېښنا کوله. هغه ورته وی خوب دې بلکل ټیک دی، دا باغ چې تا پکې زه ولیدم دا د جنت باغ دی، او د مور د دې خدمت په برکت به الله ماله دا جنت راکوي. او دا کمې هیرې جواهرات او لالونه چې تا زما په ګیره کې ولیدل چې هغې پړقار کو، دا زما د مور د خپې دوړه وه چې بېګا وه پورې ګیره ما لګولې وه، هغه دوړه تا ته خدای د ملغلرو او د هیرو جواهراتو په شکل کې وښودله. مور د بچی دپاره لوی جنت دی، لوی غنیمت دی. یو صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه، دا ډیر عجیبه خبره ده. د حضور پاک دعاګانې خو به قبلېدې، مستجاب الدعواتو، لوی شخصیت الله پیدا کړی دی.
اور قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ یو سړی په ځان ظلم کې ډېره ګناه وکړي او دې توبه وباسي او بیا راشي حضور پاک مبارک ته چې د الله رسوله ما خو خدای ته توبه وستا خو تم د الله نه مال بخنه غواړه نو که نبی علیہ السلام ولا د الله نه بخنه غواړي نو خدای به وبخي نو چې چاته بس مشکل پیښ شو نیک براغ حضور پاک مبارک لا وی حضرت دا مشکل پیښ دی هغه بوله دعا وکړه خدای به معاف کو اوس دا صحابي راغی وی دا الله رسول ډېر لوی جرم مې کړی دی ګناه مې کړی دا او مال څه چلو که بخنه د الله نه غواړه چې ما خدای وبخي حضور پاک پته څه فرمایي وی مور دې شته وی او وی لاړ شه مور ته دې ووایه چې دله دعا وغواړي نو خدای به دې وبخي په خپله یې موله دعا کول نه شوه لیکن هغه ته څه وایي مور دې لیږي مور شته ورشه مور له چې دعا دله وغواړي چې خدای پاک دې وبخي دې نه تاسو د مور د دعا اهمیت معلوم کړئ چې د مور دعا د بچی په حق کې څونه اهمیت لري او دا ګورې یوازې دعا نه د خیره د مورم خطرناکه ده یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی ډېر کله ته یو مور بچی ته خیري وکړي چې خدای دې مړ کا اکثر دا بیکاره ښځه چې د دین نه لرې وي که نه دا د بچو ته خیرې کوي بد اخلاقي ګورې په ښځو کې ډېره زیاته ده میندو کې یو څو نقصانونه دی هغه درته وروسته وایم بچو ته خیرې کوي یوه خاوند ته بچی لمسای دا هم پکې لوی جرم دی خاوند د مور نه د خپلې مور نه بیلول کوي ته خو په دې خوشحالېږي چې زما بچي دې زما خدمت وکړي لیکن ته په دې ولې خفه کېږي چې ستا خاوند د خپلې مور خدمت کوي ته خو دا غواړې چې بچي دې زما خدمت وکړي ځکه ته یو مور یې نو په دې ولې خفه کېږي چې ستا خاوند هم د چا بچی دی چې هغه هم د خپلې مور خدمت وکړي که نه نو بعضې بدبخته میندې داسې هم شته هلته وروستو کوم هغه خبره خو دا خبره واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د میندو متعلق فرمایي چې مور سره ښه سلوک کوه او د مور قدر کوه او د مور عزت کوه او د مور خیال ساته مور به خیره نه کوي فرمایي وی مور بچی ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کا ماشومان روانې کوي دا به ګورې قطن نه کوي پلار او مور به بچی ته خیره قطن نه کوي ولې وی خدای دې مړ کا نو خدای هغه خیره قبوله کړي خود نه وجنی نو چې دا بچی کله زلمی شي او بالغ شي او لوی شي او د بچو خاون شي داس چې مرګ راشي مړ شي دقه مور ورته ناستی سرې تړلې او چغې وایي بیا د خدای نمګینې کوي یا خدایا نو بچی دې راله مړ که یا خدای دې یتیمانانو سره به څه کوم زلمی بچی دې مړ که الله څه وایي فرشتو ته ای دې مو ښځې ته ووایه اے ښځې دا ستا خیره وه چې تا ورته کړې وه چې خدای دې مړ کا خو هغه وخت کې میوه لا کچه وه نو ما نه شو کوله نو چې پخه شوه در نه مې وشو کوله کچه میوه خو څوک د باغ نه شو کوي چې پخه شي شو کوي نو تا خو ورته خیره وکړه میوه دې شو کوله الله ورته صبر وکړه چې زلمی شو در نه شو کوله مور به بچي ته بالکل خیره نه کوي دعا هم قبلېږي او خیره هم قبلېږي بنیادي څیز د مارونو یو بل دی مور چې دیندار یې هر څه به ټیک ټاکي چې مور کله بېدینه شوه هر څه به تبه او بربادي بنیادي خبره د مور ده قسم دی زه کله د واقعاتو باندې نظر کوم که نه زمونږ دا لوی لوی اکابر چې دي دا لوی لوی اکابر د دوی په دې کردار کې او په دې بړایۍ کې د مور حصه ده مور چې د بچی تربیت کوي او مور صالحه او دینداري نو بچی ته ملغلره جوړیږي او که مور بېکاري نو بچی لوپران جوړیږي خبره ټوله د مور ده عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قسم دی چې دا څومره لوی شخصیت ته الله جوړ کړی دی دا د مور د برکت ده امام غزالی رحمت الله علیه چې دا څومره لوی شخصیت ته الله جوړ کړی دی دا د مور د برکت ده یو دیو د ده نوم احمد غزالی یو بل نور دی د هغه نوم محمد غزالی دی دواړه رونه دي مور ورسره خواري وکړه ماشومان یې لوی کړل مدرسې ته به یې لېږل خواري به یې پرې کوله مور به ورته څه وی وی بچې ولې دا مدرسې ته چې لېږم هسې نړه کې مو دا رانشي هسې نړه کې م دا رانشي چې موږ به سبا مولیان شو تنخواګانې به اخلو
مونږ به سبا قاضیان شو تنخواګانې باخلو، مونږ به سبا مفتیان شو تنخواګانې باخلو، مونږ به سبا یو ځای کې مدرسه کې درس کو تنخوا باخلو. نه بچې ګورې رزق د الله په لاس کې دی. دا یقین چې د انسان جوړ چې رزق د خدای په لاس کې دی، زما قسم په خدای دی به کټ بستره کې پروت دی، خدای به ولا راولي. د سوچ ختم کې بالکل د رزق بندوبست الله په خپل لاس کې غشته دی. من حيث لا يحتسب، ستا خیال و ګمان کې به هم روزي بدله خدای پاک راولي. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، دا زما خبره نه د الله د کتاب وینا ده. څوک چې په الله باور وکړي الله ولا کافی دی. ويرزقه من حيث لا يحتسب، د په وهن ګمان کې به هم ناراضي خدای به له روزي راولي. دا قمور وته چل خی د خپل بچو ته. نو خدای ته کم ملغلره جوړ کړي. امام غزالی نن په دنیا کې هغه زلند ستوره دی او زلند انور ته خدای جوړ کو. یو کتاب یې لیکلی دی احیاء علوم الدین چې په احیاء علوم مشهور دی. نو یو علم یې پکې نه دی پرېښی، د پیغمبر مبارک د احادیثو د فقه، یعنی داسې مولا چې د هغه د احیاء العلوم نه کتلې او هغه د احیاء العلوم مطالعه نه کړې، نو دی به کامل مولا نه. دا به خامخا ګوري په تصوف پاغه کې هغه چې سلیکل کړی دي، په عقیده چې پکې سلیکل کړی دي، په اعمالو چې سلیکل کړی دي، په اخلاقو چې کم لیکل کړی دي. نو سړی حیران شي چې دې سړي د خدای څونه علم او علم خالص د الله د رضا دپاره. زمانہ د نظام الملک توسی ده، نظام الملک توسی بادشاہ، نو هغه ته چاوي وی بادشاہ سلامت، وی مدرسې دې جوړې کړې لکه اوس خلک سکولونه جوړي کالجونه جوړي، هغه مدرسې جوړولې، مدرسې دې جوړې کړې وی او وی جوړې دې کړې خو د خدای رضا پکې نشته. هغه غصه شو، وی څنګه نشته؟ وی نه صاحب ته خو د خدای پر رضا جوړې، ستانیت به ټیکي، خو چې څوک سبق وایي د هغې رضا د خدای نشته. وی دا دې څو وی زه خو دې له جوړوم چې دې کې داسې اعمال کېږي چې الله راضي شي. زما مقصد خو دغه دی چې داسې عمل په دې کې کېږي که استاد سبق ښیي چې الله خوشحاله شي چې زما دین ښودلی کېږي، که شاګرد زده کړه کوي چې الله خوشحاله وي چې زما دین زده کوي. لویه خبره خو علم او دین زده کول دي. د پیغمبر مبارک میشن خو دقه و، هغې خو دغې له تشریف راوړی چې د الله قرآن مخلوق ته ورسېږي او زما احادیث او حکمت مخلوق ته ورسېږي. نو هغه په دقه درس و تدریس باندې رسېږي. چې دا خبره ورته وکړه وی صاحب لږ خیر دی معلومات واله که نه. نو هغه ډېر زیات هوښیار و، ډېر انتهایي هوښیار و. هغه خپل جامې بدلې کړې، تاج یې کوز که او د یو عام سړي شکل او شباهت یې جوړ که او لال د یو په ښار کې چې لویه کومه دیني مدرسه وه د هغه زمانې جامعه هغې ته ورغی، یونیورسټي. چې ورغی څنګه یو طالب سره میلاو شو، بچې تو خو یې پېژنې نه چې د وخت باچا دی، بچې څه کې؟ وی بابا په دې مدرسه کې سبق ویما. سبق څه دپاره وی؟ وی پلار مې قاضي دی، نو دې له ویم چې ما نم قاضي جوړ شي او پلار به مې سبا مړي یا به جمدي وي، نو چې هغه منصب باندې عهده ما ته هم میلو شي. لکه مطلب دا دی چې ته قاضي جوړ شي چې تنخواه اخلي او بابا جي دغه مې مقصد دی. او وزیر صاحب خو ټیک ویلیو. نظام الملک توصیب بل ماشوم نه تپوس وکړو بچې دلته راشه څه کې سبق ویم، سویم کلاس کې سویمه درجه کې دا فلان کې فلان کې سبق ویم. بچې دا څه دپاره وی؟ پلار مې دغه دی دا عهدیدار دی، نو چې زم هغه شی جوړ شم. بل نه به تپوس کو چې مفتی جوړ شم تنخواه اخلم، بل نه به تپوس کو لیکچرر پروفیسر جوړ شم تنخواه اخلم، مدرس جوړ شم تنخواه اخلم. اوهو دا مشیر خو ټیک ماته ویلو، دا خو ټول مصیبت د پیسو دپاره روان دی. د دې سوچ خو همدا دی چې زه د علم وکم پیسه وګټم، زه د علم وکم خدای به خپل کار کوي او دولت وګټم. هغه زمانه کې به دا منصبونه د عالمانو په لاس کې وو، هغه جدا زمانه وه. ابا قاضي جج عالم به و، ابا چې کوم اټارني جرنل او ایډوکیر جرنل چې مفتیان دي دا به عالمانو، وزیران به عالمانو، مشیران به عالمانو، د مدرسو استادان به عالمانو، د پولیس افسران به عالمانو، فوجي جرنیلان به عالمانو. دې زمانه کې خو زمونږ مولیان طالبان ګورې خدای له لګیا دي. دلته څه دي پکې چې رښتیا خبره هېڅ هم نشته. څومره د مدرسې طالبانې دي، بس کم منصب ته به کم ځای ورسي.
نشتا یا به جماعت کې امامتي کوي غریبانان، تنخوا کم ځای نه ده. یا مدرسه کې درس کوي، د غټ مدرس تنخوا زمونږ دغه 2,500-3,000 روپۍ ده. زه کله حیران شم، سوچ کې پرېږدم چې خدای د مدرس او د حافظ خو 2,000 او 2,500 تنخوا ده، نو چې چپړاسي 10,000 ده. د چپړاسي د دې غریب گزاره څنګه کېږي؟ رونو دین به په دې پیژنې او خدای به په دې پیژنې چې څومره تاسو د سکولونو او د کالجونو او اسپتال والا او دا څومره دي، نو تنخوا دپاره التالونه کوي که نه کوي؟ تورې پټۍ تړلې کې نه تړلې، دا ولې دوی وي په دې تنخوا زمونږ ګزاره نه کېږي. څوک 1,000 عالي وي په دې مې ګزاره نه کېږي، څوک 50,000 عالي الطال کوي په دې مې ګزاره نه کېږي، څوک 80,000 عالي الطال کوي په دې مې ګزاره نه کېږي، څوک 60,000 عالي په دې مې ګزاره نه کېږي الطال کوي. لیکن د مدرسو د استادانو الطال به هم چېرته نه لیدلي. والله د هغې په هغه 3,000 هم ګزاره کېږي. څنګه کېږي په دې موږ هم نه پوهېږو. د حافظ صاحب ابروز مې د یو مدرسې تپوس وکړ، مې دلته کې وی د دې یو سړي یې یادو، وی د 3,000 روپۍ د مدرسې له راکوي. نه 2,500 روپۍ وی دا ډېر ښه سړی دی، موږ له میاشت کې مدرسې له راکوي. مې 2,500 درکوي یو، وی دا زموږ د 2 استادانو تنخوا ده. 2,500 د 100 استادانو تنخوا ده، د 2 حافظانو تنخوا ده. الله حافظ سے پدې دی گزاره کیږي؟ جی بالکل کیږي. عقل نه مني، قطر نه مني عقل. زمونږ په مدرسه کې چې غاټ استاد دی، لوی شیخ الحدیث دی، د هغه به 8,000 یا 9,000 روپۍ تنخوا تپوس وکړي. نو زیاته نشته را دی نه چېرته ډېر لرې که 12,000 تنخوا د چا وي به نورې نشته دی. او اپه کې صاحب ښه گزاره کیږي. دا گزاره د چا په لاس کې ده؟ جواب راکړه. د الله په لاس کې. نو چې خدای وي زه ولې گزاره کوم، نو ته به کیسې عقل کم نه چلې. دارالعلوم دیوبند ته یو انګریز راغی، آډیټ والا محتمم صاحب سره ملو شو، ورته وی آمدن دې څه دی؟ اسم نشته، تنخواګانې خرچه څومره ده؟ 2 لک روپۍ. دا لنګر باندې په تنخواګانو، په بجلی، په بیل او پلانکي 2 لک روپۍ خرچه ده. وی آمدن، وی اسم نشته. نه د دې مدرسې حکومت خو ستا دی، انګریز صاحب تاسو را کړي دي، حکومت اسم نشتا، دکانونه اسم نشتا، منډۍ وغیره اسم نشتا. وی دا په څه چلیږي؟ وی په دې مونږ هم نه پوهېږو. وی چې میاشت راشي تنخواګانې کم ځای نه ورکوې، وی قسم دی که مونږ هم پې پوهېږو. نه وی ورکوې، وی بالکل یې ورکوو. چې چا قرضه خو د باندې نشته، 1 روپۍ هم نشته. نو چې اوس دې وخت کې څو پیسې دي؟ دې وخت کې اسم نشته، خزانه خالی پرته ده. نو چې میاشت راشي، وی چې میاشت راشي خزانه کې پیسې پرتې ورکوله. خدای دا کمې راځي؟ وی والله که پې پیږم. انګریز وی دا څنګه خلک دی؟ انګریز دروازې نه بار ووت، نو بیا راغی، نو 200 روپۍ راویستې. یاره ورېږه مولیان طالبان دي، فقیران غریبانان، یو 200 وله زه ورکوم. 200 یې وله ورکړې. نو چې 200 یې محتمم صاحب له وکړي، دا زما درسې نه زما په کاته کې ولیکه، زما د طرف نه. نو محتمم صاحب وله آواز ورکړ، وی دلته راشه. وی تا څه وې؟ وی ما چې دا مدرسه په څه چلیږي؟ وی مسله دې حل شوه؟ وی نه. وی په دغه چلیږي دا تاسو وکړل، دغه نظام دی، بس هیڅ آمدن نشته. یو دا به ذهن کې اچوي او دا به عقیده ساتي چې روزي رسان څوک دی؟ الله دی. بس دا عقیده جوړه کړئ، بس رزق به الله ورکوي. دې زمانې مولیان طالبان دا چې د مدرسو والا دي، د حافظان، د لانده ګوډ غریبانان، والله جنتیان دي. ټولو لګیا دي قرآن ښیي خلکو ته، ټول لګیا دي او درسونه کوي او خلکو د دین ښیي، او 1,000 روپۍ او 2,000 تنخوا ده. دا په خدای بروسه ده اوس که نه ده؟ په خدای بروسه. او دا الله ولا په دغې پیسو باندې کار کوي. یو مولا به د مدرسې قرضداري ونه ویني، یو حافظ به قرضداري ونه ویني، یو سړی به قرضداري ونه موني. روزي رسان الله. نو توسی وی چې یو نه مې تپوس کو، بل اوهو دا خو ټول دنیا له لګیا دي. دا څه وشو؟ بس ویله کې مې فیصله وکړه چې زم اډر کوم چې دا مدرسې روانې کړې. بس زه دې اوس چې زم اډر به وباسم چې څومره مدرسې دي ختم، ځکه زه خو یې دې له جوړوم چې خدای راضي شي. دې کې خو چې څومره کسان لګیا دي او دین زده کوي، سبق زده کوي، د هغې خو خېټه غرض دی او خېټې والا دي. وی چې راتلمه یو هلک ناستو، څه کتاب ورته پروت و. مې ودرېږه د یو بچي نه بل نه هم تپوس کوم. دا 10 خو مې چک کړل، د دې 10 او 13 خو ټول هم دغه یو سوچ دی، دنه تپوس کوم. هغه بچي له ورلم، بچې یو تپوس ته نه کوم، یاره بابا جي ما مه تنګوه، خپل کار کوه.
بچی یو ضروری تپوس ته کوم بابا خدای ته وګوره کتاب ته مې پرېږده ما سره یې ته تپوس سري بچی بې علمیم یو تپوس ته نه کوم ښه د شا به مې علمی نو تپوس وکړه زر کوه ته بچی څه کوې بابا جي ته نه نصب کوم کتاب ته نه یم ناست وخت راله مزه یې و بابا جي که نه کتاب ګورم سټډي کوم مطالعه کوم یاره بچی دنه دا تپوس کوم چې دا سبق سله زده کوې سله ناست دی چې سبق زده کوې بچی ورته مخ راواړو وی به کاکاجي ته نه پوهېږې سبق څوک سله زده کوي نه تا نه تپوس کوم که نه وی دې له زده کوم چې الله راضي شي صرف دې دپاره بچی تنخوا به خو هم میلاویږي که نه قاضي به هم جوړېږي مفتی به هم جوړېږي وی کاکاجي عقیده دې کمزورې ده کاکاجی عقیده ری کمزوری ده زی دی له نه کوم زی الله له کوم نو چې الله راضي شي نو ډوډۍ د څه غم کوم ډوډۍ خو خدای سره ده عزت خو خدای سره دی جامه خو خدای سره ده بچی خو خدای سره دی نو ګوره څونه بنیادي خبره ده چې زه الله راضي کوم پاتې پکې څه دي هر څه به راځي دغه پرېږدوه الله راضي کوم وی ښه بچی واوره زما خبره واوره زه د دې وخت بادشاه یم زه د دې وخت بادشاه یم د زمانې بادشاه یم او د دې ټولو بچو نه مې تپوس وکړو هر یوې دنیا له لګیم او فیصله مې کړې وه چې دا مدرسې بس بندوم او روانوم ختم خو چې یو ته غوندې بچې د خدای دپاره لګې نو چې دې ټولې یونیورسټۍ کې ستا غوندې سړی کامیاب شي دا هم ډېره لویه خبره ده ستا په برکت اډر واپس اخلم او مدرسې دې چلېږي دا هغه ماشوم نه خدای پاک سوچ جوړ کړل امام احمد غزالي رحمت الله علیه امام غزالي دا د مور برکت و مور ورته وي بچی ګورې په قلار کښېنه ډوډۍ به خدای درکوي دا د مور برکت نو یو ځل یې مور ته نو خدای والا بیا د خپلې علاقې چې کوم لوی جامع مسجد و هغې کې امام شو لوی جامع مسجد او درس به یې کو نو مشر ورور یې نو مور ته یې شکایت وکړه وی مورې وی زما دا مشر ورور ما پسې مونځ نه کوي خلک را پورې خاندي وی بچې ګوره تا پسې دا مشر ورور مونځ ولې نه کوي ای مورې دا ما کې څه ګناه ده که څه غلطي را کړي دې ورور ته مې ووایه چې د هغې نه توبه وباسم ټول خلک پرې غور را کوي چې ورور دی بل جومات ته تا پسې مونځ نه کوي ما کې څه چل دی چې دی ما پسې مونځ نه کوي مور خو مور یې که نه مشر ورور یې والا راوغوښته ای بچې ته دې ورور پسې ولې مونځ نه کوې وی مورې دا خبرې پرېږده زه چا پسې هم نه کوم زه ځان له کوم بچې دا خو دې بله ګناه ده دا خو دې بله ګناه ده ځان له خو 20 مونځونه او د جمع یو مونځ نه پس اډر دی چې دې ورور پسې به دې مونځ کوې خو د مور خبره وه وی ښه صاحب مور تا نه خفه کوم له مې نه غواړې خو څه چل دی پکې بس چلونه پرېږده مورې بس ښه مونځ ورپسې کوه ښه چې لاړو نیت یې وتړه 2 رکعات یې وکړل نو مشر ورور یې په دا 2 رکعاتو کې سلام وګرځه ولاړ امام غزالی چې مخ واړو چې وکتل هغه کارور مې څه شو هغه په 2 رکعات سلام وګرځه ولاړه مور له راغې مور یې دې نه هغه نه راتلل خو په شرمونې وشرمولم خلکو را پسې نورې نخرې جوړې کړې چې دا په 2 رکعاته کې ولې سلام وګرځو څه چلو دې هلک کې جوړ څه چل دی دا رور پې پې دی او مونږ پې نه یو پې مور ماسخوتن دواړه راوغوښتل ای بچې دا زما د خبرې مطلب و چې لاړې نو رور دې رسوا کړ هغه لوی عالم رور هغه مفتی رور هغه لوی شیخ الحدیث رور دې رسوا کړ په نیمه کې دې سلام وګرځو دا دې څو کړل ورته وی مورې وی ده چې په مانځه د پسې ودرېدم وایي دې ته کشف وایي د بزرګانو له خدای دا طاقت ورکړي نو ما چې د دې رور دې اولاد ته توجه وکړه که نه نو ړې خدای طرف ته نو ړې خدای ته نو بل خو په مانځه کې سوچ خدای ته نو مې دا یې سړي پسې ولې مونځ وکړم چې سوچ یې خدای ته نه نو سلام مې وګرځو مور خو چپ شوه وی ښه وی بچې دې رښتیا وایي وی چې ټیک وایي مورې وی کم خوا دې سوچو وی طالبانو ته مې درس کو نو د فقه د اودس یو مسلې ته مې سوچ لاړ هغې باندې مې سوچ لاړ د فقه مسلې ته مې سوچ لاړ واقعي دا رور مې ټیک وی اخوا مې سوچ لاړ نو مورې زه څه وکړم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي وی انی لاجهز الجیش وانا فی الصلاه وی ده چې په مانځه ولاړم لښکرې تیاروم دا هغه ټول جنګ خو دغې سره نو ولال په مزدیم او سوچونه مې دیخ وای چې لښکر به تیاروم او هلته به حمله کوي دا به کوي دا سوچونه راځي په مانځه کې نو وی واقعي دا رور مې ټیک وای دا یو فقهي مسله و هغې ته مې سوچ لاړ نو مور یې څه وایي وی 2 بچي دواړه د کارو نه ختل
دواړه بیکار او خطه بچی ما خو خدای له غوښتې وې بچی ما خو خدای له غوښتې وې بچی ما خو وی چې ستاسو د دواړو توجه به الله ته دواړه د کارو نه خطه اسنګه وی یو په منځ ولاړ دی او د فقه مسلو ته سوچونه کوي او بل په مانځه ولاړ دی نو ځان یې پرېښی د خپل رور ته سوچ کوي چې دا رور مې کم ځای دی تام منځ ته سوچ نو د رور ترې سوچو چې وګورم چې د رور د اړه مې کم ځای کې پروت دی دواړه مې د کارو نه خطه مور دې ته وایي مور چې دینداري بچی نه ملغلره به جوړېږي یو بل مثال به درکم یو مور چې وا یو بچی پیدا شو او د خدای نه به سوال کو چې یا الله مونږ یو بچی راکړي دې بچی باندې به علم کوم او دنه به یو خشتا انسان جوړو الله ولا زوی ورکا الله هغه څه وکړه خدای ولا زوی ورکا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا حدیث د غوړ او عمل هم پیوکي وی چې کله تاسو خپل بیبي سره نږدې کېږئ دې لپاره چې خدای بچی راکړي نو د الله نه او خيار بچی غواړه حضرت جابر په یو سفر کې تیز روان وي سکه صحابه خو به پورا الوي دروغ به نه وي وی د الله رسول نه وی واده مې کړی دی او سفر کې ډېر موده بارو نظر ځان کور ته رسو وی خچ کور ته لاړ چې نو اطلب الکیس او خيار بچی د خدای نه وغواړه چې بچی او خياري کنه بس دا ملغلره ده چې بچی قمقلو خدای به امته خپي مخلوق به امته خپي نه د خدای پروا نه د مخلوق پروا او خيار غواړه نو دې مور او پلار د الله نام او خيار بچي غوښتیو چې بچي څنګه پیدا شو نو دا مور دې پلار ته وای دې خاوند ته دې بچي دې پلار ته وې سړیا دا ماشومه ته پرې در د ټولو تربيت پزو خدای ګوره دنه خراب شي دا خو په خدای نه په سوالونو مونږ غوښته دي او دې لم غوښته چې دنه یو لوی شخصیت جوړ شي دنه بغاډ ور شي وې بس ته ما ته پرې ده او ورونو ګوره دا ټیک ته دا بچي نه که سړی جوړېږي مور ته جوړوي الله به جوړي خو مور سبب دی پلار څه نشي کولی پلار غریب خو سار لاړ شي او ماسخوتن را پیدا شي څوک ګوډ لذي څوک چارې لذي څوک زمیندارې لذي څوک دکاندارې لذي څوک درس لذي څوک تجارت لذي څوک بل خوا خو سار دی او ماسخوتن را پیدا شي هله بچي تربیت کم ځای کولی شي که مور خياري بچي د الله ستاندې وساتي لو پر ته نه جوړېږي او که مور بې وقوفه یو قمقلی نو کدا بچی روانی مو کی نو خاوند ته ال نه وای یو به وای نو بچی لو پر لوي شي کله مور خاوند ته ال وای چې دی بچی د نن روانه کړی دی او بچی خدا پلار نه یریږي د ګسترګې پرسته وي چې ولی داسې کړی دی بیا به بچی ټیک ټاک باو نو قمقلا مور د بچی په خپلم خیال نه ساتي نیازبینه لوي او که بچی روانه کوي نو خاوند ته ال نه وای نو بچی لو پر لوي شي او چې خيار موري نو بچی روب کې ساتي او که بچی لګم روانه کوي نو پلار ته ولا الوي په دې نه خپکیږي نیاز بنتوب ته نه پریدي نو بچی نه ملغلره جوړ شي مور وته وی چې ماته پریدا زبد د تربیت وکم نو مور وته لومبه دي ماشوم د بلومبه عقیده ہے دا به ته چې بچی مونږ چا پیدا کړیو ابوي الله بچے زمون خالق سوک تے اللہ مالک سوک تے اللہ دی نه پوهیږي دی وخت کې خدا خدای دی نوم سره خله بلدا کا محمد لومبي سخایو ماشوم ته بچے ټاټاو کا الکه بیخ دی وزه د ټاټا سره ټاټا څه شي دی انګریزي الفاظ دي کنه خیر په خیر د پاره استعماليږي کنه نو انګریزي الفاظ دی وخت کې د تسلخه دی وخت پیغمبر مبارک فرمایي چې خیق وخت و تازان او کپازان نه پیږي خو چې برکت وردن نشي ګس وخت و ته اقامت او کا اپ اقامت څه پیږي هغه منظور دي څه اقامت باندې څه پیږي نه چې د اذان او د اقامت تعلق من سره دی چې دا برکت یې وخت وردن نشي نو دی خو په جبه وته د انګريزي برکت وردن نه کې نیک وخت الله وتوخایا الله نه تا دا څه شي السلام علیکم وتوخایا مرحبا وتوخایا اهلا وسهلا ورتوخایا دا نه د انګريزي مخالف نه رستو دې ځکه انګريزي نه بغیرم جنتی لري دنیا نظام کې خلک ځکه پر دې جبز د کول کله سړی په خنیت کې ثواب هم دی پکې لیکن دی وخت کې د ټوټه او د ټاټو سپت پیر پیدا سپه مونږ په خوشاله شو او ډېرې بوډاګانې نو سوتا کنزل خي
چې نیکي راشي کنه دا بوډا دا جورابه مخکې نیولي چې نیکي راشي کنه راشه کنه بوډا نو اسی خو د خبرې زده کړي دي څومره ښکلې خبرې کوي ها زده کړي دي بچي نیکه سره خبرې وکړه نو ورته ای ستا هغه داسې دا مو خاندي دا مخ را ګونجي کې دا ګونجي مخ د دین نه لري چې کومه ښځه هغه یادوم او بابا م ورته سر وړاقی چې بچي خو مې خبرې زده کړي دي یو ځل بیا ورته وکړه ای ستا هغه داسې کړي الله افسوس نو په دې خوشحالېږي پخوا مشرانو به ماشوم ته څه ښول الله للو او د کو به په للو او د خدای نوم به ورته اخیسته الله هغه ماشومانو کې برکت به وکړه نو برکت لاون به خوړل کچالان به خوړل تور باټینګن به خوړل نه غوښې او نه چرګان او نه فومونه په کټونو کې به وده کېدل په یو کټ کې نه پاخه کورونه او نه پرجونه او نه ایر کنډیشن قسم په خدای ژوند د سکون او د اطمینان تو کنو ټول ورځ به خلک حجرو کې ناستو ډډې به والې وي جومات کې به ناستو ډډې به والې وي یو بل سره به ګپې شپې لګولې او سې به ناست و اوس سړی سار نه ماسخوتنه پورې د لوړې نه پداو سکون نشته اطمینان نشته بس مونږ وایو چې ګنې جنت ته رسو د خدای نوم ورته وښایه مور چې هوښیار وي هغې مور ورته لومبې عقیده شروع کړه بچی خالق الله دی رازق الله دی روزي خدای ورکوي رزق خدای ورکوي دا عقیده یې ورته شروع کړه ماشوم ورته وي مورې خدای کم دی نه خدای مونږ نینو که نه خدای لوی ذات دی په دې سترګو کې د هغه د لیدو طاقت نشته بچی جنت کې به وینو ماشوم خو حضور پاک فرمایي د ماشوم مثال د ایره خو قربان شم د ښکلي پیغمبر نه مبارک نه ټول وایي صلی الله علیه وسلم یو خبره د کاڼي کرښه ته فرمایي د ماشوم مثال د کولال د خټې دی کولال که د خټې نه منګې جوړی او که چیلم ته جوړی او که کوزه ته جوړی او که کاسه ته جوړی هر څه ته جوړولی شي خو چې یو ځل یې ته منګې جوړ کړو منګې پوخ شو بیا ته یې سم نه جوړېږي دې ماشوم نه چې مور په دې ماشوموالي کې څه جوړېږي دی که ته شیخ الحدیث جوړیم ته جوړېږي که مفتی ته جوړیم ته جوړېږي که صدر ته جوړی صدران هم ماشومانو یو وخت کې وزیر اعظم ته جوړی او لوی مالدار ته جوړیم او که پوډري ته جوړی او نشی ته لوپر قاتل ته جوړیم ته جوړېږي الله دا هر څه کوي خو مور ظاهري سبب ها نو بچې ګورې چې ډوډۍ غواړې ما ته به نه وې الله نه به غواړې ښه او به غواړې ما نه به نه غواړې الله نه به غواړې چې څه غواړې الله نه غواړه بیبي الله به کم ځای راکوي ګوره مور بچې چې څنګه الله نه ښکاري نو شی به هم پټ درکوي چې پټ د شی به هم پټ درکوي چې خدای نه وغواړي کوټې ته ورشه چې ته ګوټ کې به راته پټې ښودي مور به دا خواري کوله شی به ورته پټ په کوټه کې ښوده هر شی به ورته کوټه کې ګوټونو کې تقسیم کړی پټ به یې ښوده خواري غواړي هلته به لاس اوچت کړه پټېنې ماشوم لاسونه یا الله وږم ډوډۍ راکړه مور به ورته بچې الله نه ډوډۍ وغوښته او ورشه درته به یې پټه چته یې ښودي ښه چې خدای څنګه نه ښکاري شی م پټ ږدي چې دې به ورغې بلستن به ولټوله خو مور به ورته ډوډۍ ښودې وه بیا راواغېسته اوبه به هم دا وغوښتې خدای نه منډه به یې کړې مور به ورته اوبه چې ته پټې ښودې وې ده به راواغېستې او به یې څښلې جامې الله جامې راکړه بچې ورشه مور به الله به راته پټې جامې ښودي ده به بلستن اوچته کړه جامې خو به ورته مورې ښودې وې پټې به یې ښودې د دې ماشوم ورو ورو عقیده جوړېږي چې دا ګنې ما له هر څه الله راکړي دا هر څه الله یو ځل دا ماشوم دا مور یې چېرته رشته دارانو کره تللی و دا ماشوم تللی و مدرسې ته مور ته هلته یاد شو اوهو ما خو نن بچي ته خوراک نه دی ښې ير شوی دی ما خو ورته اوبه نه دی ښې د ما خو یېرې شوي دي اوهو بچې به مې راغلي خدایا څونه به یې تا ته چغې والي هغه ماشوم لاسونه به یې درته څونه اوچت کړي اخو یو به مې بچی ډېر کړېدلي او دویم دا چې الله نن به زما ټول رازونه کولاو شي وی بچې ښه مورې دروغ دې راته وې دا خو به تا ما ته پټې ښودل او خدای به دې یادو دا خو خدای نه راکوي دا خو تا راکول نن چې ته نه تا نه دي ښودلې نو خدای خو شته ماله خو یې سره نه کړل اوهو خدایا
ټول رازونه اوبو کې پرېوته کولو شو خدایا خواري بس شو یا خدایا چې د وردم چې بچی ملانی راغلی برقې را پسر کو ځان پسې راکاږي منډې وای 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 د سنگراله بچی راغلی چې راغلی دی وی قتل بچی ته مخکې ډوډۍ هم پرته ده فروټ هم پراته دي جوسونه هم پراته دي خوراکونه هم پراته دي مرشکي شوه چا راوړي دي که څه چل شوی دی بچی څه وخت مدرسې نه راغلی مورې په خپل ټیم رالمه ښه بیا مورې بس کېناستم الله ته مې الله نن خو مې مورم کور نشته ماله ډوډۍ هم راکې او تګې ماله اوبه هم راکې مور مې نشته کور مورې چې کوټې ته ننوتم راشه نن ماله الله داسې خوراکونه راکړي چې په ژوند کې مې چېرته نه دي موندي ورسره جوس هم راکړي دي میوې هم ورسره راکړي دي خوشبویي تېخېږي راشه مورې تم راسره لږ وخوره نن ته نه مې ماله خدای څومره څیزونه راکړل بس مور پېښ مور پېښ حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ وی اللہ فرمائی انا عند ظن عبدی بی بندہ چې په ما څه ګمانو کې هغه څه وررسېږم او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی که تاسو په الله هغه توکل وکړو چې د خدای د شان سره مناسبېږي وی په کټونو کې بدله ډوډۍ درکوي او بل روایت کې راځي وی په بسترو کې به سره فرشتې په خیرالی کوي خو تاسو هغه څه کولی نشي بس مور پېښ شوه چې د بچي کنیکشن الله سره ولګېد ډایرکټ شو د خدای سره هغې بچي نه د مور د برکت نه خدای څوک جوړ کړل خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه د زمانې لوی بزرگ او ولی خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه نو مونږ په بچو رحم کوو خو څنګه رحم د ډوډۍ مونږ په بچو رحم کوو د جامې خو دا رحم پې نه کوو دا رحم چې دې بچی ته داسې شی وښیم چې آخرت خو یې ښه شي که نه دنیا کې خو یې ساتي مور خو په دنیا کې انسان مور خو څه کوي د انسان مور خو څه کوي چرګې ته نه ګوري په چرګې چې بچی وي او چېرته پیشو په بچو حمله کوي دا چرګه خو د پیشو مقابله نشي کولی چرګه خو د پیشو مقابله نشي کولی خو دا چرګه وزرې خوري کی او پیشو ته مخکې مخکې کېږي او چغې پې وایي چرګې مقصد دا چې زه دې مړه شمه خو چې زما بچي بچي کوي داسې که نه کوي کوشش کوي چې زه دې مړه شم پیشو پته راوته چې پیشو مقابله زه نشم کولی پیشو که یو لته راکړه مړه به یم لیکن بیا مغه بچو ته وزرې بچي ته شاته کوي او چغې جوړې کړي چې خلک هم خبر شي او ځان و مقابله کوي خو بچی بچ کوي زه دې مړه شم خو چې بچي یو ناشنا واقع مې لیدلې ده په دې چین څه موده مخکې زلزله چې راغلې وه مخکنۍ هغې کې یو واقع راغلی وه چې هغه یو غټ بلډینګ پکې را پروت دی دنیا خلک مړو نو چې هغې اکراین باندې هغه تختې وچتولې نو هغې کې یو زنانه جمدی راوته چې کله هغه چتونه غورځېدل نو دا زنانه یو ګوټ ته شوه نو هغه د هغه ملبې نه بچ شوه یو چت داسې راوغورځېده چې هغه چت دیوالونو د غاړو سره وجنګېده لاندې ځای ډک پاتې شو داسې کېږي هغه زنانه چې و نو هغه پکې بچ پاتې شوه او زنانه سره یو راکوټی ماشوم و په غېږ کې بېهوشه ماشوم هم بېهوشه و زنانه هم بېهوشه وه دا اخبار لیکلي رسالې چې هغې اسپتال ته یوړل علاج یې وله وکړو زنانه هم په هوش کې راله ماشوم هم په هوش کې راغی د زنانه ټول وجود بچو او دا ګوتې زخمي وي دا ګوتې زخمي وي نو زنانه نه بیا هغې خلکو تپوس وکړو ډاکټرانو چې دا ګوتې دې پسې زخمي دي نو وجود خو دې بچ دی زنانه وی چې کله زم ګیره شم او ماشوم هم ګیر شو دې ځای کې وی دونه خو موږ پوه شو چې دا د غم نه خو دې وخت کې بچ شو اوس پته نشته چې څوک به راځي او دا ملبه به لرکوي مړه به پاتې شو که جمدي به پاتې شو د ماشوم جړل به نو ما به سینې ته واچو ده به بیا جړل ما به سینې ته واچو زما خو خوراک نشته اوبه هم نشته بله خو کسان لګیا دي میټیریل لرکوي خو وخت خو لګي او چاته پته هم نشي چې دلته کې خلک خیال دا چې مړي وباسو مړي وباسي خیره کې زما په سینه کې پی خلاص شو چې خلاص شو ماشوم په جړا شو خو د ماشوم سره څه وکړم نو په دې ګوته مې چک ولګاو دا مې وینې کړه نو ماشوم له مې خوله کې ومنډله چې دا وینه به اوسکي او دا حلق به لون شي په دې به دا ماشوم قلا شي دینه لګیا دی سکینګ کوي هغه ماشوم وینه وباسي نو چې دینه وینه ختمه شوه نو په دې بله ګوته مې چک ولګاو او ماشوم له په خوله کې ورکړه
نو چې هغې نه کار نه کېده نو په دې بل دا ټولې ګوتې ما د دې ماشوم دپاره زخمي کړي چې د دې بچي جړا مې نه شوه برداشت کړو دا مې وله خوله کې ورکولې ژبه مې خوله کې ورکړه نو لاړه د موچه شوه هغې هم کار نه کو نو بل سوونه ما سره نو اخره کې بس په دې هم کار ونه شو هغه وینې وبهېدلې کار ونه شو ماشوم وجود ته وینه لاړه دې هم بېهوشه شو ازم بېهوشه شو مور خو مهربانه که نه چې رښتیا خبره مونږ خو نن مور سپی کړې ده ډېرو زامنو مور ته د سپی په نظر ګوري خو چې ښځه دې راوسته نو مورم سپی شو پلارم سپی شو به دغه دې راوسته او هغه ښځه وي نه د کور سردار یم نو مردار ته خو ټیک ده چې د کور سردار یې خو سبا به تا نه مور جوړېږي که به نه جوړېږي تا نه به پیدا کېږي او که نه به پیدا کېږي ولې دا ظلم کې دا ولې ظلم کې چې دا زوی د پلار او د مور نه عاق کې دا نافرمانه کې دا ظلمونه ولې کې ښځه بعضې وخت کې ګورې داسې هم کوي زامن پلار ته لمسوي دا قمقله ښه دی دا هوښیاره نه د ښځې عزت په خاوند کې دی د ښځې عزت په خاوند کې دی د 1,00,000 روپو د بچي نه د 2 پیسو خاوند غوره دی دا ذهن کې واچوي زنانه هم که اوري پوهې دي شي په دې باندې د 1,00,000 د بچي نه او د 2,00,000 د بچي نه د 2 پیسو خاوند غوره دی خاوند خدای د ښځې د سر سورې پیدا کړی دی نو بعضې قمقلې ښځې داسې وي چې هغې زامن به لمسوي او پلار ته به لمسوي او په لږه خبره چې پوره نه شي نو بیا به د خاوند مرسته پرېږدي او بچو سره به ودرېږي دا قمقله ښځې نو خاوند غوسه کې شي نو طلاق وله ورکړي نو بیا سوری غږوي بیا دې څه جوړ شي نافرمانه شي د خاوند حق دی په ښځه دا دې موري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ما دا اډر کو یو انسان ته چې ته بل انسان ته سجده وکړه لامرت النساء ما به ښځو ته حکم کړی ان یسجدن لازواجهن چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي د خاوندونو حق دی په ښځه باندې دې قمقلې دین نه چې لري داسې وي بچي ته روان پاتې شي ښه تربیت ونه کړي بچي لو پران جوړ شي ښه تربیت وله ونه کړي خاوند د مور سره روان کی دا نقصانات پیښ شي دا به نه کوي بلکل ښځه خپل لاندې جنت دی بچي به قدر کوي خو ښځه به دینداري د دین خیال به ساتي بېدینه به نه نو مور مهربانه خو ده په بچو باندې او زه به یو بل مثال هم درکوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې روان دی یو صحابي یو اونه کې ماشومان د مرغۍ بچي ولیدل دا صحابي وروخته او هغه بچي غون راکوز کړل او زولی کې صدر کې واچو خلک اوس هم دا ماشومان دي او دا خلک دي ښکار کوي بچي غون واغېستل او دغه کې واچو صدر کې واچو مرغۍ راله چې مرغۍ وکتل چې بچي نشته مرغۍ په چغو شوه تاوېده چې وی کتل بچي صدر کې دي مرغۍ راله تاویږي په سر تاویږي چې دا بچي به راکړي خو بچي نه ورکول مرغۍ راله د په دې اوږه باندې کېناسته چې بچي به راکړي خو نه ورکوي اخره کې مرغۍ راله د بچو د پسه کېناسته ګوره اوس مرغۍ ته پته ده چې بچي مې ښکار شوي دي لکه داسې وایي چې زه دې مړه شمه خو چې د بچو دا جدایي را نه شي ورته پته ده چې دا بچي به راله یا وجني یا به نه وجني ما خو به اوس لالی بیا هم راځي مرغۍ او د بچو د پاسه کېناسته او نبی علیہ السلام حدیث کې راځي چې مور دا مرغۍ د بچو نه جدا کېده صحابه خو به پوټې خبره نبی علیہ السلام ته کوله صحابي راغی نبی هم ته الوی صاحب داسې ده حضور پاک وی ولیدل د مور رحم هم په بچو ولیده وی او د الله رسوله وی زما د قسم په هغه ذاتي چې زما ساده چا په اختیار کې ده چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور نه د بچو د رحم نه زیات دی اوهو څونه مهربانه ذات لیکن مونږ خدای سره څه وکړله مونږ خو د خدای د رحم نه سر تختو که نه مونږ خو خدای مقابلې کوو مونږ خو خدای خفه کوو پردې مال خوړل پردې مال ته بډېوال مسلمان ته اذیت او تکلیف رسول ښځه بچي خاوند ته لمسول خاوند د ښځې سره بد کول بچو مور ته سپک کتل قسم په خدای الله خفه کېږي قسم په خدای الله خفه کېږي الله به نه خفه کوي
دا به عهد کوو مونږ چې مونږ به خپل رب نه خفه کوو. لکه مونږ خفه کوي څه زمونږ خوشحالۍ، مونږ ګناه کوو بیا ډوډۍ راکوي، مونږ ګناه کوو په دې سترګو یې کوو، په دې سترګو بیا هم د سترګو رڼا نه ختموي، ختمولی شي خو نه ختموي. په دې غوږ مونږ ګناه اورو، سندرې پې اورو، بیا هم د غوږ پرده راله باقي ساتي، وی خیر دی اوره پې، یعنې ختمولی شي راله. په دې ژبه کنزل کو، غیبتونه پې کو، لیکن دا ژبه ګونګی کولی شي خو بیا هم نه کوي. وایي دا د خدای رحم دی که نه دی؟ خدای رحم ذات ډوډۍ را کوي، مونږ ګناه کوو ډوډۍ را کوي، هر څه را کوي، عزت را کوي، ښکل انسانیت یې را کړی دی. ولې مونږ د الله خفه کوو؟ الله به نه خفه کوو. ښه الله هغه ذات نه دی چې مونږ دې خفه کوو. الله هغه ذات دی چې مونږ 24 غنټې خوشحاله وساتي. چې الله دې خوشحاله کړه ته به هم خوشحاله ژوند تېروې، الله دې خفه کړه نو ته به هم خفه کړه. که دلته دي دلته به راسره ګزاره وکړي، خو آخرت کې به راسره بیا پوهېږي. نو نبی علیہ السلام مبارک اعلان وکړ، صحابي ته وی لاړ شه او دا بچي ما خپله جاله کې کېنوه، مور هم پې کېنوه، او چې کله هم د بچو وروځي بچي به نه ښکار کوی، نه به ورسره مور ښکار کوی. اډر شو، اعلان وشو. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه چې دا لوی شخصیت جوړ دی، دا د مور د برکت نه جوړ. نو ما مثال درکا خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه نه چې لوی شخصیت جوړ دی د مور د برکت نه، امام غزالی رحمت الله علیه نه چې لوی شخصیت جوړ دی د مور د برکت نه، او زمون امام بخاری رحمت الله علیه نه چې لوی شخصیت جوړ دی، چې قبر نه به خوشبویت لري. چې کله دفن امام بخاری رحمت الله علیه وفات کیږي، اوهو په دې علماء خو هر قسم ازمایښونه راغلي دي که نه؟ څوک یې نه پرېږدي، نو څوک یې یو ځای نه بل خوا غریب هجرت کوي، نو بل خوا نه بل خوا هجرت کوي، نو بل خوا نه. نو ازبکستان کې یو ښار دی خرتنګ ورته وایي، هلته یې رشته دارانو، نو هلته چې راغی نو خدای ته یې لاس اوچت کړل. نو ډېر د افسوس سوال یې وکړ، اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت، یا خدایا ستا ځمکه خو ډېره فراخه ده، خو الله په ما تنګه ده. په دې دومره غټه ځمکه کې د امام بخاري ځای نشته، یا خدای په ما تنګه ده، فاقبضني الیک غیر مفتون، خدای ما ځان ته قبض کما والا، خو خدای د فتنې د مرګه مې وساته. نو د اختر شپه ده او خولې ته روانې شو، ساعت یو خطه وفات شو. نو نږدې کلي کې یو عالمو خوب یې ولیده، وی خوب وینم په خوب کې مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید، ورسره ګڼ شمېر ملګري دي. نو ما ورمنډه کړې، حضرت څه کوې؟ وی ډېر پریشان و، طبیعت نه ډېر پریشانی وه. حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال له راغلی یم. ما وی څه چل خو دی؟ په اس مې خپه ور واړوله او هغه کلي ته ورسېدم چې کوم ځای کې امام بخاري مقیم و. نو چې ورغلم د ژړا اوازونه مې واورېدل. نو چې تپوس مې وکړ، وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. د مور د برکت نه دا شخصیت جوړ شوی دی چې د زنکدن په وخت کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د صحابو استقبال کوي، او چې دفن که د قبر نه به خوشبویت دی. نو خلکو به خاورې تختولې د خوشبویۍ دپاره، نو بیا به پې شاګردانو خاورې چولې، نو بیا به خلکو تختولې، بیا به شاګردانو خاورې چولې. اخره کې شاګردانو الله تعالی سونو چت کړل، یا خدایه ته خو د کرامت او برکت ښې، خو مونږ هر وخت پې خاورې چو، مونږ په تکلیف کې پراته یو، او لرګي ولا په قبر کې ښودل، نو بیا هغه خوشبو بنده شوه. دا د مور برکت. زما د خبرې په مقصد پوه شوې؟ نیکه مور ښه. دا نیکه مور به څه نه جوړېږي؟ دا چې مونږ د خپلو لوڼو ښه تربیت وکړو، مونږ د خپلو لوڼو ښه تربیت وکړو، نو د دې نه دا به سبا چې واده شي دا به نیکه مور وي. او مور له پکار دي چې د بچو ښه تربیت وکړي، او د خاوند سره ښه ژوند تېر کړي، خفه کوي نه، دا د ما د خبرې. او بچو له پکار دي چې مور ته په داسې نظر وګوري چې دا د ما، او بچو له پکار دي چې مور ته په داسې نظر وګوري چې دا د ما جنت دی، جنت چې دا جنت زما د مور د خپو لاندې دی. او که مور مې خوشحاله کړه الله به جنت راکړي. دارنګې پلار هم دی. ګورې نن مې مسله په مور وکړه، انشاءالله چې بل وخت کې مسله په پلار وکړم.
داسې پلار هم دی چې د پلار به هم خیال ساتي او د مور به هم خیال ساتي چې دا زما مور ده، دا زما جنت دی، دا ما نه خفه شي الله به خفه شي، او که دا مې خوشحاله کړه الله به خوشحاله شي. بچی به د مور خیال ساتي. خو غرونو دا ټولې خبرې کله صحیح کېږي؟ دا اله چې بچیم دینداری او مورم دینداری. که دواړو کې یو قسم بېدینه دا مسله نه حل کېږي، دا مسله به بیا ګډوله. نو دا خبره مې دې دپاره وکړې چې مونږه د خپلو ماشومانو تربیت وکړو. د لوڼو دا ذخیره ده که مور د لورو کې، او دا جینه چې سبا مور شوه او کمې ښځې دي چې هغې د خاوند د بچو ښه تربیت او مونږ د خپل مور او پلار قدر وکړو. لویه خبره دا ده چې مونږ د الله رضا پړه کې راولو. لویه خبره دا ده چې مونږ هغه ژوند خپل منځ کې سره اختیار کړو چې په کم ژوند باندې رب العالمین خوشحالېږي. د مارونو دا خوشحالي او دا غم دا خو د الله په لاس کې دی که نه. مونږ دا سوچ کړی چې دا په پیسه کې دی، که پیسه ډېره وه نو خوشحاله به یو، که لږه وه نو خفه به یو. مونږ دا سوچ چې دا په دې بنګله کې دی، که ښه بنګله کې اوسېږم زه به خوشحاله یم، او که خرابه کې زه به خفه یم. مونږ دا سوچ دی چې ایسی کې دی، که ایسی لګېدلي زه به خوشحاله یم، او که نه زه به خفه یم. نه، دا ټول خام خیالونه دي، دا اسباب دي. اصل خوشحالي او سکون که هغه د زړه ده، هغه د ایسی د وجې نه دی، هغه د زړه ده. او د زړه د اچا په لاس کې دی. ان القلوب بین اصبعی الرحمن، دا د خدای په لګوتو کې دی. خوشحالي او خفګان د الله په لاس کې دی. نو خدای پاک دی زمونږ نه، زمونږ د لوڼو نه، زمونږ د ښځو نه، زمونږ د بچو نه هغه کار والی چې په کومو کارونو رب العالمین خوشحالېږي. یا الله که د چا په کورونو کې روانې دي خفګانونه دي، الله هغه په خوشحالو باندې بدل کړي. که د کومو خاوندانو ښځو منځ کې روانې دي الله ته یې روغې راولي. که د کومو بچو او د مور او پلار منځ کې روانې دي الله ته د هغې روغې راولي. که د کومو بچو خپل منځ کې روانې دي الله هغوی روغې راولي. یا الله ته زمونږ پریشانۍ په خوشحالو بدلې کې. الله مونږ د افتونو او د مصیبتونو د دنیا نه په امن و امان کې وساتي. بعضې دوستان راغلی دي، د هغې څه حاجات دي ما ته ویلي دي، دعا ورته وکړې چې د چا څه حاجات دي خدای ته یې وله قبول کړي. بعضې دوستان یې زمونږ هغې د څه پریشانۍ دي، دعا وکړې چې الله تعالی هغه پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدلې کړي. الله مونږ ټول دوستان، ټول ملګري د مخلوق د شر نه وساتي، د ګاونډ د شر نه مو ساتي، د سازشیانو د سازشونو نه مو ساتي، د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي. او الله د دنیا او د آخرت په پریشانونو په امن و امان کې وساتي. زمونږ ښځې، زمونږ لوڼه صالحان او دینداره کې الله چې چاته څه پریشاني د هغه په خوشحالو بدل کړي. یو ملګری دی هغه ته څه ټینشن دی، دو که چې هغه ټینشن الله په خیر باندې بدل کړي. او الله هغه سازشیانو سازش نه خدای وساتي، او د پریشان کوونکو پریشانونو نه خدای محفوظ وساتي. الله موږ د مخلوق د ظلم نه وساتي. خدای موږ ظالمان کې نه موږ مظلومان کې. او د قیامت په لوی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې ودرولو کې یو بل ملګری ډېر لرې ځای نه باجوړ نه راغلی دی، هغې د زړه څه حاجات مقاصد دي دوه کې چې الله یې پوره کړي. بچي خدای عالمان کړي، الله د پریشانونو وساتي. څومره ملګري پېښور یو ځای بل ځای نه شفقه د ډېر لرې لرې دوستان راغلي دي. الله په یو یو قدم ولا اجر ورکړي، یو یو سیکنډ ولا قبول کړي. او خدای زموږ حاجتونه ټول تا ته معلوم دي، زموږ حاجتونه پوره کړي. لوی حاجت هم الله ستا رضا ده، ته زموږ نه راضي شي. لوی حاجت هم دا چې په دنیا کې او په آخرت کې سکون ژوند تېر کړو. نو خدای دنیا کې موږ له سکون او د اطمینان ژوند راکړي، قبر کې هم د سکون او د اطمینان ژوند راکړي، آخرت کې هم د سکون او اطمینان ژوند راکړي. او د خپل پاک مبارک پیغمبر د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې، او د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کې برحمتک یا ارحم الراحمین. دا یو ملګری دی، هغه زموږ د دې جمع همیشي لالا زوی دی، لاس یې خوږ دی، اپریشن یې موله کړی دی، الله دې وله شفا ورکړي. بغیر ځان اقامت مونځ کېږي خو سنت پاتې شو، سنت موکد. کور کې یا دکان کې ختم کولو نه پس خوړل خیر دی، کولی شي بده نه ده. رمضان کې د قاري دپاره په تلاوت باندې د اجرت نه اخلي، هسې که څوک ورسره ښېګړه کوي دی. څادر په سرول سنت طریقه ده او که نه، او نبي علیه السلام څادرونه استعمال کړي دي.
چرس نسوار افیم سګرټ کاروبار نو دا ښه نه دي دا د دې سیزونو کاروبار ښه خبره نه ده مخلوق تلوی د فساد سیزونه دي دکاندار کې دی لاټري بچوں پر بیچنا لاټري جواری دا خرڅول د داسې سیزونو ګناه ده یو ځل جمع شي دوباره درې جلا که داسې جماعتي چې هغه د لارې جماعتي مستقل امام پکې نه وي او هغې کې دوه درې جمع کېږي نو خیر دی او د محلې چې کوم خپل جماعتي نو هغې کې دویمه جمع مکروه ده بیا خلک ناراسته کېږي هر یو سړی به راځي مړه دویمه به کوو درېیمه به کوو د جمع اهمیت پې ختم البته که داسې وي چې یو مسافر وي او د هغوی د